ملګرو نن غواړم چې په دې خبره وکړو چې څنګه کولی شو خپل پخواني زاړه سټوري وګورو کوم چې موږ په فیسبوک اکاونټ کې اپلوډ کړي دي. د دې لپاره چې موږ زاړه سټوري وګورو په فیسبوک باندې کلیک کوو. راځو خپل فیسبوک پروفایل پکچر باندې کلیک کوو. لاندې 3 ډاټس باندې کلیک کوو. لاندې راځو دویم آپشن چې کوم ده آرچیو باندې کلیک کوو. آرچیو باندې سټوري آرچیو باندې کلیک کوو. دلته زموږ ټولې اپلوډ شوي پخوانۍ سټوریګانې دلته موږ لیدی شو. او ملګرو د دې لپاره چې موږ پخوانۍ سټوري وګورو موږ باید د آرچیو او سیو ټو آرچیو آن کړی وي. که آف وي بیا نه سیو کېږي ځکه هر سټوري 4 ساعته وخت لري او وروسته له هغې هایډ کېږي. د دې لپاره چې زموږ سټوري سیو شي موږ دلته په 3 ډاټس باندې کلیک کوو. لاندې سیټینګ باندې کلیک کوو او دلته آرچیو که چیرې آف وي دغه تاسو آن کوئ نو تاسو سټوري بیا سیو کېږي. مننه. لایک او کمنټ مو هیر نشي.